د نصیحت څه ډکې خبرې إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي. محترمو عزتمنو، تاسې دا څو خبرې ښه په غور سره واورئ چې په لمانځه کې لاپرواهي کول، سستي کول، غفلت کول د څومره غټو غټو عذابونو سبب ګرځي. موږ تاسې خو داسې معمولي ګڼو چې لږ څه کار کې اخته سو نو د لمانځه پروا هم نه ساتو، پر دنیاوي ګټه باندې لمونځ هیڅ هم نه بولو. تاسې لږ راسې دا واورئ. په احادیثو کې راځي کم څوک چې په لمانځه کې غفلت کوي، سستي کوي، هغه ته به په 15 طریقو عذاب ورکول کیږي. 15 قسمه په دنیا کې، 3 قسمه د مرګ په وخت کې، او 3 قسمه په قبر کې، او 3 قسمه د قبر څخه د وتلو سبب. لا تخليها ما أخلي لا تخليها. د دنیا 15 عذاب خدا دی. اول دا چې د هغه په ژوند کې به برکت پاته نسی. دویم دا چې د صالحانو د بزرگانو رڼا به د هغه د مخه څخه لرې کول سي. دریم دا چې د هغه څخه به د نیکو کارونو ثواب لرې کول سي. څلورم دا د هغه دعاګانې به نه قبلې شي. ستاسو وګورئ څومره ژاړو، څومره دعاګانې کوو، لیکن دلته مې پام نشته چې زما لمونځ پر څه خیال دی. 5م دا چې د نیکو بندګانو په دعاګانو کې به د هغه حق پاته نسی. نیکان خلک چې دعاګانې کوي نو ټول مسلمانان به د هغو په دعاګانو کې شامله وي، خو چې کم څوک لمونځ نه کوي د هغه حق به پکې نه. هي حياتي ودنيتي فيها. او د مرګ په وخت کې 3 عذابونه دا دي. اول دا چې ذلیله به مري، دویم وږی به مري، دریم دا چې په سخته تنده کې به وله مرګ راځي. که سمندر هم وچ شي نو تنده به پرې ماته نسی. هي حياتي دنيتي فيها. د قبر 3 عذابونه دا دي. اول په هغه باندې به قبر دومره تنګ کول سي چې پشتي به یو په بله کې نه نوځي. دویم په قبر کې به ورته اور بل کول سي. دریم قبر کې به یو مار په هغه د داسې شکل مقرر کول سي چې د هغه سترګې به د اور وي او نوکان به د وسپینې وي. دومره اوږده به وي که پر یوه ورځ مزل وکول سي نو هلته به اخر ته دی ورسېږي. د هغه اواز به د تنا د بجلی د اواز په شان وي. هغه به دا وایي چې زما رب زه په تا باندې مقرر کړی یم چې د سهار لمونځ ضایع کولو په وجه به دې د لمر ختو پرې وهم، او د ماپښین لمونځ ضایع کولو په وجه به دې د مازدیګره پرې وهم، او بیا د مازدیګر لمونځ ضایع کولو په وجه د لمر پرېوتو پرې، او د ماښام لمونځ په وجه به دې د ماخستنه پرې، او د ماخستن لمانځه په وجه به دې در سرهاره پرې وهم. وای کله چې هغه یو وارې دی ووایي نو د هغه په وجه به دغه مړی اویا لاسه په مځکه کې ننوځي. دغسې به تر قیامته پورې ده ته په قبر کې عذاب ورکول کېږي. د قبر څخه د وتلو ثبات کې 3 عذابونه دا دي. یو به حساب ورسره په سختي کېږي، دویم به الله جل شانه په هغه په غصه وي، دریم په دوزخ کې به داخل کول سي. هي حياتي دنيتي فيها. 15م دا چې وای د پر مخ په 3 لیکې وي کرښې به وي. اوله کرښه کې به لیکلي وي چې ای د الله حق ضایع کوونکې. دویمه کرښه کې به وي ای د الله په غصې خشم سره مخصوصه. دریمه کرښه کې به وي څنګه چې تا په دنیا کې د الله حق ضایع کړو، نن ته د الله د رحمت نه ناامید یې. ګورم عزتمنو، لمانځه کې غفلت سستی کول څومره سخت د عذابونو مستحق جوړوي سړی. دومره وخت هم نه پر لګېږي. وایي لمانځه ته مه وایه چې کار دی، کار ته وایه چې لمونځ دی. لمونځ د کار مه تابع کوه، کار د لمانځه تابع که. چې د لمانځه وخت راغی خپل لمونځ سر ته رسوه.
دنیا و آخرت به دې ښایسته کړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها، وصيتك لا ما نناسيها. لا تخليها ما أخليها، لا تخليها، ما أصليها، ما أخليها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي